او د مور او پلار ازار د دې مثال د بم والدي الله ته موږ تاسو وساتي. دا الله نبی فرمایي وي 3 قسمه خیریه او دعا نه رد کیږي. یو پکې د مور او پلار ازار او دعا د خپل بچو لپاره. یو سړی واده کړي واده و دې خزه ته ویلو چې لکه ما باندې د مور ډېر لوی حق دی، ګوره ما خو د واده کو خو زما د مور خیال بساتي. خزه خو حق ناقص العقل مې او به بل څه واده شوی دغه تر خاون خپل کاری د فاخه او ته پردیش کاری سو وخت پورې خدمت کړي را کړي دی وي به دې سړی ته ویل د خپل خاون ته مړ د خپل مور له ټول حقونه ورکړه. څه حقونه باندې د خپل مور کیږي دا وته والک واپس وي د زوی د مور ته وي چیرې ما ته به حساب وکړو چې ستا په ما باندې څومره حقونه دي چې دا ته ټولې په یو ځل درکم چې ستا د حقونه پوره شي. وي هغه مور ورته ویل چې صاحبه زما او ستا خو ډېر لوی داستان تېر شوی دی، زما او ستا حساب دروند دی، وبه کو حساب چېرته که الله ژوند راکړو. وایي چې دی کله د شپې وده شه د سره جمعې شپه وه لکه دا اوس چې راپو ما روانه ده. وایي دی مور یې لوټه اوبه راواغستې او د هلک ته پرې کټ کې ور واچولې. وایي د چغې سورې جوړې کړلې او چې یخني ده او خوب دې ختم کړو دا دې وکړو دا بنګار یې کوته. وایي د مور ورته وویل چې بدبخته تا ته خو ما پاکې اوبه په تولې کې در واچولې، څو میاشتې تا ما ته روزانه متیازې کړي دي او ما ته پاک کړی بیا مې ښکل کړی بیا مې سملولی چې د زوی مې یخني وشوه. ته زما دا یو شپه دا اوبه نشه برداشت کولی. نو د مور او پلار سره حساب نه کیږي. د مور او پلار په ژوند کې به حقوق دي او د ژوند نه وروسته هم حقوق دي. او د مور او پلار ازار د دې مثال د بم والدي الله ته موږ تاسو وساتي. دا الله نبی فرمایي وي 3 قسمه خیریه او دعا نه رد کیږي. یو پکې د مور او پلار ازار او دعا د خپل بچو لپاره. دې ګناه کې څوک مفتلی د الله د رضا لپاره په صدق توبه وباسي. ګنې شرک خطرناک ګناه د شرک. د الله نبی فرمایي اکبر الکبائر په غټو کې غټ ګناه څه ده؟ وایي شرک دی. او دویم یې وفرمیل وعقوق الوالدین د مور او پلار نافرماني ده. او د الله نبی وفرمایل ویل د رب رضا دا د پلار په رضا کې ده او د الله غوسه کېدل دا د مور او پلار په غوسه کېدلو کې دي. او دا هم ګوره یاد ساتئ که په دې ګناه کې مبتلا نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي نه دې مونځ قبلېږي، نه دې زکات قبلېږي، نه دې حج قبلېږي، نه دې صدقه قبلېږي، نه دې فرض قبلېږي او نه دې نفل قبلېږي. نو الله دې موږ تاسو دې فتنې نه وساتي.